چې نن په دنیا کې چې کوم چاته مصیبت رسیږي یا تکلیف و درد رسیږي یا یو مصیبت رسیږي دا به د خپلو د وجې رسیږي. خپل وجه مطلب دا هغه سړی چې تا ته ځان معرفي کړی په مخلص دوست دی، تا ته وایي زما او ستا یارانه ده، زما او ستا دوستي ده، ما او تا ورونه یو. دا د قیامت علامه ده. دا واوره چې خلک به تا ته ځان در نږدې کړي، ځان به تا ته یو مخلص ملګری معرفي کړي، ځان به تا ته یو مخلص دوست معرفي کړي، لیکن دا په حقیقت کې ستا د ټولو خطرناک دشمن وي. دا د قیامت علامه ده چې د دوست په شکل کې به دشمنان زیات سي. او دا موږ وینو اوس چې کم ځای کې ناخواله پیښ شي، په کم ځای کې قتل راغلی، په کم ځای کې د عزت خرابېدل راغلی، چې هلته پلټنه وکړي دا به دوستان سوي. او دا د قیامت علامه ده چې د دوستانو په شکل کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دشمنان به زیات سي. د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخر د زمان کې به داسې انسانان پیدا کیږي، داسې انسانان به پیدا کیږي چې په ظاهره به ډېر دوست ځان معرفي کوي، ډېر به مخلص وي، ډېر به ځان نږدې درته بولي، لیکن په حقیقت کې به دا د دشمن. په ظاهره به ډېر قدر کوي، په ظاهره به ډېر عزت کوي، په ظاهره به ځان دته د ټول تیرونی دوست ور معرفي کوي، لیکن په حقیقت کې به دا د سخت دشمن. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله دا ولې؟ دا په څه وجه باندې دشمني پټه کوي، په ښکاره یې ولې نه کوي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې دوې وجې دي. یوه وجه دا ده چې په دې ورور کې به دی یو لالچ و تمه ویني، هغه به یا مالدار وي، هغه به یا قوت لري، هغه به یا منصب و چوکۍ لري، هغه به یو ځای وزیر وي، هغه به یو ځای قاضي وي، هغه به یو ځای سرانوال وي، هغه به په یو غټه عهده باندې وي، هغه به یو مالدار سړی وي، هغه به یو قوتمند سړی وي. د ده یو تمه ورته د لالچ دی چې یو کار به مې ورځ په پرس یو څه پیسې به ځینې واخم. د دغه لالچ د دغه تمې په خاطر باندې دی په ظاهر د عزت کوي، ځان دته نږدې دوست معرفي کوي، لیکن په حقیقت کې د ټولو خطرناک دشمن دا دی. د ده د پښو د ختلو دپاره به هر قسم پلانونه جوړوي. همیشه چې کوم چاته ستونزه رسېدلې هغه داسې ده، که یو مالدار وي، یو چا ویشتلی پیسې ځینې اخیستې وي، همدغه دوست یې سویول، که یې زوی ور اغوا کړی هم یې دغه دوست سویول. په موټر کې د ده سره د مخ په سیټ کې ده، په لس وارې داسې واقعې موږ ته مخته راغلي دي، ان ته دي چې موږ پکې ولاړ سوي لا یو چې یار دی پر یو موټرسایکل باندې هغه ټک ټک ویشتلی، پر موټر باندې په چاړو سری سری کړی، دا دوست دی. د پیسو په خاطر باندې د هغه ژوند هېڅ نه دی بللی. یو وخت داسې و چې دته ځان داسې معرفي کړی و چې زه ستا د ټول نږدې دوست یم، زه درته بل ملګری نه لرم، والله ماته در مور و پلار لا راګرانې. دغه یو قسم د خولې تیزي لري، یو چاته باټ ورکوي، لیکن په حقیقت کې دا د ټولو خطرناک دشمن. دا دشمني زموږ په معاشره کې اوس ډېره سوې ده. او دویم شی چې دی عزت کوي یا د خوف په وجه، هغه به یو زورور سړی وي، یو بېباکه سړی به وي، دی به د هغه څخه بیریږي چې چېرته مې مړ نه کړي یا زیان نه راورسي، په دغه وجه به د ده عزت کېږي. او دا اوس دواړه شیان شته زموږ معاشره کې. لهذا چې چا سره ملګرتیا کوئ هغه وازموئ. ډېر د لستوڼي ماران اوس پیدا سوي دي، ډېر د لستوڼي ماران داسې وي چې ته ښه راچاغ کې رالویې کې تا د یخ څخه راوسي ګرم دې کړي، دی چې راګرم سو سارې راپورته کړي، اول یې په تا باندې حمله وکړه، ته ختم کړه. د دنیا عجبه بېوفا سوه، عجبه مطلبي دنیا سوه، عجبه لالچي دنیا سوه. خلک ټول یو د بل سره شناخ و قرابت په لالچ کوي. که دې 5 روپۍ درلودی دا واوره، که دې 5 روپۍ درلودی درتا به په دنیا کې عزتمند سړی دی، ستا پر دې بیټک باندې به داسې توافونه د خلکو کېږي، حاجي صاحب تو یې نه کې، حاجي صاحب محترمه ستا د اختر مبارکۍ ته رالم، حاجي صاحب محترمه ستا د زوی مبارکۍ ته رالم، ستا د واده پلانکي ورور د واده مبارکۍ ته رالم. لیکن کله چې دغه منحوسه دنیا ستا د لاسه ووتل، بیا به د سلام سړی نه لري. دا واوره، دا ته تجربه وکړه. په کوم شي چې دی تا ته عزت درکوي،
دا یو عرضي عزت دی، دا یو لالچ دی، دا یو تمه ستاسې ویني. که چیرې دغه حکومت کې تا یو ونډه درلودل یا پر یو منصب باندې ناست وې یا پر یو وزارت باندې ناست وې، که چیرې دغه وزارت فعاله و ستا قریبان دوستان به د ټولو زیات ګرم. دا موږ په سترګو لیدلي. که چیرې دا ختم سول، دا د دنیا هر څه عرضي دي، که دا ختم سول ستا دنیا و اشنایان و ملګري متعلقین احباب ټول ختم سي، تا یوازې پرېږده. بیا به د سلام سړی هم نه لرې، سلام سړی به بیا نه لرې. ان تر دې چې په مجلس کې بیا ناست بیا به په تا باندې ملنډې و پسخنده هم وي، در باندې خاندي به هم. لهذا د دوست په شکل کې دشمن وپېژنده. که ته وایې مولوي صاحب د چا پر تندي باندې لیکلي، هغه معلومي شو، ډېر اسانه معلومي. مولانا اشرف علي تنویري مولا وایي که دوه دوستان ژوند کوي او هغوی په منځ کې یو وخت خوشکه رانسي، دا به دې پوه سي چې دا دواړه د منافقت ژوند کوي. ځکه داسې ناخواله خامخا د دې دوه په ژوند کې راځي چې یا به د ده د طبیعت خلاف یا د ده د طبیعت خلاف. چې د یو چا د طبیعت خلاف کار وسي بیا هم غږ نه کوي، نو په دې پوه سه چې دلته د یو لالچ ویني، دلته د یو ستاسې یو تمه لري. لږ بس د ده د طبیعت خلاف کار تا کړی، که به ده ستا د طبیعت خلاف ډېر کارونه کړي، لیکن بیا هم څه نه سره وایي. وجه دا ده چې د یو ورځې ته پټ دي. خلک وازمویې، خلکو نه امتحان واخله، بیا دا زړه ورباندې وخورده، بیا عبس نه ځي. هغه کسانو سره شناخت و تعلق جوړ کړه چې د خدای بیریږي. دا زما اخر وصیت دی. کوم کس چې د خدای نه بیرېدي، لمونځ و عبادت د خدای نه کوي، کوم کس چې سړی هغه سړی چې د خپل رب سره بې وفا وي، والله که د بنده سره وفا وکړي، د دې ځانه ټول د بېدینه کس دوستي مه کوو، د ظالم کس دوستي مه کوو، د خدای نه لرې کس دوستي مه کوو. هغه سړی چې د خدای نه بیریږي، د دې ځان راټول کړه. دا بیا ستا هر بې عزتي ته، هر قسم قتل ته بیا دا سړی اماده دی، ځکه دا د خدای نه بیریږي. د هغه چا نه ځان راټول کړه چې د خدای نه بیریږي. د هغه چا څخه ځان لرې کړه چې هغه د الله تبارک وتعالی عبادت نه کوي، د خپل رب سره وفا نه کوي. هغه ملګري د ځان مه جوړوه. کوم څوک چې د خپل رب حقیقي چې ده یې پیدا کړی دی، ده ته یې ژوند ورکړی دی، ده ته مرګ ورکوي، ده ته یې رزق ورکړی دی، دی د هغه رب حقیقي سره بې وفا زندګي کوي، بې وفا دی، نو دا قطعا ستا سره وفاداره نسي پاته کېدلی. د دې فاسق و فاجر سره ځان راټول کړه، ځکه د دې صحبت به تا ته خطرناکه تاوان وکړي. دا په ظاهره اوس بیده دي. دا به داسې وي لکه هغه یخوالی مار. حضرت تقي صاحب واقعه لیکلي، و یو کس را روانو په ځنګله کې، په بوټي کې مار راوړی. چا بوټي وغورځوله، مېرمنې ورته وویل چې دا خو مار دی. ده ورته ویل دا مړ دی، څه کوي پروت دی. هغه مړ نه و، موقع ته کتل، یخ والی و. کله چې هغه په دې خونه کې ګرمېدی، یو وارې بدن سره وخځوي، فشار یې سره رالی، اول یې دغه خاوند په دا سر والي ختم یې کړي. دا موقع ته ګوره، دا په تا ځان ګرموي، دا په تا ځان پونډوي چې کله ګرم سو پنډ سو، بیا نو مکه پر تا پیدا کړه، بیا دې اول په دا سر والي ختموي دي. ځکه د هغه چا سره دوستي مه کوه کوم چې د خدای نه لرې و، هغه چا څخه قرابت مه کوه، شناخت مه کوه کوم چې د خپل رب سره بې وفا پاته سو. دا بد ملګری دی. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالع تو را طالع کند. بد ملګری به دي هغه تا بد جوړ کړي. یار بد بدتر بود از مار بد. بد ملګری د خطرناک مار نه هم بدتر وي. مار خو به دې وایي ختم وي، لیکن دا دې مړ کوي هم نه، او دا دې په دنیا کې داسې پرېږدي چې نه به مرې نه به پاله. لہذا ځانو په خپلو ملګرو کې انتخاب، سم انتخاب وکړي. هغه ملګری د ځان دپاره انتخاب کړه چې د خدای وبېرېدی، د الله څخه بیریږي. د دغه ملګري ملګرتیا وکړه چې کوم کس د خدای نه بیریږي، د هغه څخه ځان راټول کړه، د هغه سره ملګرتیا مه